لکه نایدو، نایسې، بایپاس او د ناصرانو کلی دوستانو. او هو دوستانو د کندهار بېلابېلې سیمې په همدا ولاړ کې هغه تنکه تغنۍ دي دا نور چیشتې دا چشکه اوه په تک تک کې پیرو کله چېرته رالو واه 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 او چکی راسا مریض لره د واسه تاسو بلا په ماس. السلام علیکم د هیواد میډیا یوټیوب چینل درنو د قدر وړ او معزز دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او خوشاله به د یو بل ښایسته خندرو یو ولاګ له لارې زه میرزا ولی پټان زما سره کوچنی ونې نه کې میرزا ولی پټان نه. السلام علیکم دوستانو خدای دې چې جوړ روغ تازه تکړه به زه نن د یو بل ولاګ له لارې د خوشبوداره زمانه سره ستاسو په درانه حضورونو کې حاضر شوی یم دوستانو. ایو ګمان چیرې ځو نن نو دوستانو نایدو د کابل د دروازې عمومي لار او داسې بایپاس رامنځ کې انشاءالله الرحمن په تاسو باندې وینو. تاسو زموږ سره ملتیا وکړئ د پروګرام بیا نوی کوټ رانیولې او دا کوټ صفت کوي دوستانو. دی خو غواړي دغه چې د صفت وسي د صفت سړی نه لري کني د صفت محتاج نه دی. ګور یارانو چینل سبسکرایب کړئ را سره وستي ټن ټن ټن. دا نایدو ته روان دي دوستانو. اوه د مټرانو ګل پشاني اوه 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 د ټولو مجردانو ودونه دې په خیر سي ان شاء الله. زما دا هم د خیره. او ته خو الټرا پرو میکس مجرد یې. الټرا سوپر پرو میکس اوه دا خو ماشاءالله بل مارکیټ جوړیږي برعکسه. او دا دی نایدو ته نارسیدای دوستانو. فکر ته دې پام دی؟ فکر ته دې پام دی؟ پام ته فکر دی. ښه نو خدای دې د خیر کې دغسې مارکیټونه د ډېر څه دې خواته دا د یو بل هم جوړ شوی دی. فکر کوم خالي رنګ پاته دی. دا دی وګورئ دوستانو دغه دی دا زوړو لږ څه اوس یې نوی کړی دی د خیر سره. دا دې روان یو نو یارانو بس مخته ځو. تاسو پروګرام وګورئ او سره سبسکرایب یې کړئ چینل. او دلته بیا داسې شیان خرڅېږي دا د غالیانو دوکانونه دي دوستان. دا غالیانې او دا پرشونه او دغه دا شیان خرڅېږي دلته. او دوستانو دا بیا کوم ځای دی؟ اوس نو نایدو هغه طرف دی چې دلته د رخشو دغه دی څه شي دی بازار دی چې رخشې خرڅېږي او رانیول کېږي او جوړېږي. عموم کې مستریان هم د دې دي دغسې حساب دی. تن خوشبودار عجیبه رقص خوشبودار له کندهار عجیبه رقص او عجیبه رقص او کنه او کنه لیشه او یاره لیشه و نه 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 لکه دا غسلی ما وایه چپکه کافی راید رانه کی ودرېږ دلته مخته ولاړ سو لږ دا د رخشو دوکانونه په دوستانو دا دوستانو د رخشې بیا دلته خرڅېږي. د رخشو ګنج دی وده جوړولم چې داسې پکښې راوګرځېږي هغه چیرې و هغه وایي پلا به دې ورولم. درځه مخته دا مستریان دي دلته بیا نو رخشو مستریان دي. د رخشو روغتون دی. رخشو روغتون دی دا بیا د رخشو روغتون ته یې راورسلو. دا رخشه څه پسې ده؟ دا څنګه پکه ده؟ وایي دا څه دی؟ دا څه پسې ده؟ اوس رخشه ده؟ رخشه ده ورته ګوره. او هغه د ډاکټر صاحب پخته دی کوټې ویټه کو ډاکټر صاحب د رخشې مغزور خراب ده. رخشې مغزه؟ د مغزو رخشې دا څومره ډېر رخشې دلته. خو نو دا یې مرکز دی نایدو دی دوستانو. دا نایدو دغه د رخشو بازار دی چې دا رخشې مخشې سره خرڅېږي او دلته دا رخشې جوړېږي دوستانو. دا بیا او مخامخ خو بیا نو مکتب دی چې کوم مکتب دی هغه د معلمین دی.
یا در معلمین نه دي نو در معلمین بچا خان جاده خو نو هلته و نه بچا خان جاده هلته و دا هغه ډمبر دی چې نوی جوړ سو دا نوی جوړ شو د ماشاءالله ډېر ښه کار یې پر وکړي تاسو په عصري بڼه جوړ سو دغه دغه مکتب ته ودرېد څه نامه دی دا ولا مشرقي لیسا او ماشاءالله ماشاءالله ډېر یادونه ستا د خلکو ورسره دلته یاره ته خو یو ښه خوندور شاټ ته نیولې څه مشرقي لیسا دوستانو مشرقي لیسا مخ ته مخ ته زه دلته بیا پر دا بایپاس باندې بیا دوستان دغه البسازان هم ډېر دي و منډیان هم ډېرې دي منډیان هم ډېر دي ته خبره دا دروازې دي بالا دا دوکانونه دوستانو تاسو زموږ سره اوسېږئ موږ د کندهار ښار انشاءالله الرحمن په روان شکل ګرد در باندې وینو د خیره سره د هېچا هیله به بیا نه پاتېږي چې پلانکی ځای پاتې شو پلانکی ځای د دې څه وروسته به نو د خیره سره بیا سفرونه درته سفرونه کوو د خیر د دې څه وروسته به نو بیا د خیره سفرونه ورته کوو سفري ولاګونه مثلا هرات کابل و تا په زوره بیا م لکه هغه بله پلا چې مېلمن ته به وتلې دا دوستانو البسازان ډېر دي لکه په نوي سړک کې چې مثال هم شته شکاپر دروازې عمومي چوک نو دوستانو کومه دي نسته دلته په فلسطین ویني موږ نو میده روان یو په تاسې باندې د کندهار دغه بله سیمه وینو چې دا سیمې ته تر اوسه پر موږ نه ورغلي نو موږ وغوښتل چې دا ځای په تاسې باندې وینو نایدو مو در باندې ولیدي دوستانو بل کوم ځای و د نایدو کې هغه د رکشو بازار رکشو بازار هغسې مخته ځو هغه د هندارو د شانو مارکیټونو دوکانونه دي البته منډیانې دي البته وکه د ګدی دی زموږ سره اوسېږي دوستان و داسې ترې ټکټران ولري دی ساعت ته ګره ټکټر شاټ وي ښکاره کړ دوستانو دا دي نن د خیر سره ټکټران رانیسو دا ټکټرانو یو بازار دی مرکز دی دلته حاجي کاکا ښه یې خدای دې غم مرکو دلته ټکټران خرڅېږي دغه بېلابېل ټکټران دي هغه پخواني دي نوي هم باندې وینو چې اوس نوي راغلي دي و دا هغه پخواني دي دا نو 2000 ور دي په دې کې بیا دغه سته یو چارسلنډ دي ته اوس ممثل یې اکټر یې ټکټر نه یم وروره روان یې ویترنر یې ته څه شی یې وروره هغه بیا نوي دي یا دا نه دي دا چارسلنډ دي هغه نور کوچني وه هر شي په یې زه وروره اوس ته نه وتم ورولم د خیر داسې به راوګرځېږو السلام علیکم صاحب ښایست خیره صحت مو ښه دغه چې دي دغه غاښونه والا دغه نپالي دي یو دوه درې دا نپالي دي د مځکه چې د ښکي اړی یو سیپالي دي یو درې دوپالي دي هغه بیا دغه جوړوي د پلو پنډلونه جوړوي دا پنډل نه دي د پلو ښه ته اوس څه کاره زه هر کاره یم ورورک ته د یوه کاره مخ نه راګرځي نه سپې پوه پوه شولم ستا به لکه واخم ناس پر ما که د ګل دا رقم دی ګورئ دا ترېشل دی د غنمو ترېشل هغه غنم چې د ښکي باس غنم چې باسي او هغه چش دي دغه دا خو نه عینکې دي څه شی عینکې دي زما عینکې دي څه ته دا د ټکټر ټیله ټیله ده او دا د ډېره کاریګره ټیله ده ډېر کډې او بارونه وړي او د کومې سیمې خلک ټکټران چلوي ډېر نو د اطرافو دي مثلا دغه دامان ولسوالۍ ارغنداب و دغه سیمو ځکه دا صحرا کې دا کرهڼې کېږي نو هلته دا ټکټران ډېر کارول کېږي دلته نه د ښار دغه ټکټر دی دا زرنج لمر خو نو ویني ماشاءالله دوستانو کندهار کې اوس په ډېرو ملکونو کې دا اوس واوره شروع ده کندهار کې دا د لمر دی دوستانو تاریخ ورته ووایه تاریخ خو نه تاریخ دی نو دا هم موږ د یو خاطره نه سو ویلی دا تاریخ دا خیر هغه بیا زه وروسته دوستانو ته وایم مبارک صاحب داسې دی پوه دا د بوټ ټال دی داسې دی پوه مبارک صاحب چیرې دی دا کوم ځای درځه ته درځه کوم ځای دا به مو ویل برابر څه داسې برته راسو داسې هلته راګرځې ته هغه ټکټران ته درځه هغه ټکټران هغه نوي ټکټران ته پلا درځه یو وارې به دغه نوي ټکټران په تاسې باندې دوستانو ووینو چې دا کوم ټکټران دي کمپیوټران ټکټران هو دا پر کومه خوا ورسې برعکس صاحب هغه دروازه ده دغه یو دانه پر چمن باندې درولې دی چمن چمپلان وکاږه لکه چمپلان شوی ډېر وبخښئ چمپلان به وکاږم نو شوی پروا نه لري نو دا نوي ټکټران دي چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا نوي راغلي دي او دا بیا ډېر جالبه دی ګوره څونه یې نازولی دي پر دا چمن یې درولې دي دا دی لاندې چمن دی دا چې څه وخت راغلي دي دا ټکټران 10 کاله کېږي
ښه نو بیا دې ډېر وخت کېږي خو نسبتا هغه نور ته دا ډېر نوي دي دا خو به نوم ډېر زورور یې وه 4x4 په نامه دی ښه ډېر ښه او دغه مغه نه وکې دي که یا دا دا یو دا یو دی و وګوره څومره کار یې ورسره کړی دی بخښه دې ورخېږم همداسې دی د ټکټر چلاوم خپله یو استازي غواړي او ډېر سخت هم دی ډېر اسان هم دی هغه خلکو ته اسانه دی چې هغه په مځکو کې کار ورڅه اخلي دا د هغه نور ټکټران په دې ښه دي چې دا لږ هوساینه یې راوستله و خپل کیلومیټر و د تیلو د سیسټم دا ګرده پکښې دي او ډېر اسانه دی کنه ټکټر ډېر سخت دی ډېر ستړی دی نو ښه خبر دا ګوره هنداره هم لري دستانه هغه بخاري ده بخاري چیش کی چې مثلا ماشین ګرم سي اواز صاحب خولې ده په پیاژ نه وروره مخکې دې معلومات راکړل دغه دی ګوره دا چمونه کې دا انجن دی ماشین دوستانو څونه ډېر عجبه ګډ وډ دي سر سټرینګ دا سي لکه موټر شیان دي ډېر اسانه ډېر اساس ټایر دی ټکټر د ټایر لاندې سړی سي څونه غټ ټایرونه دي هغه نو پر زجات دي هغه پر زجات دي بارک صاحب زجات هم راولم دا داسې یو شاټ ونیسم چې دا دوستان وي ستانو دا د ټکټر ټایرونه هم خرڅېږي موبلاین هم شته موبلاین در باندې وینم دا بیا د ټکټر موبلاین دي بارک صاحب هلته یې لیکلي دي ښه وایي ټاپي تراکتور ستاسو د زراعت د پرمختګ لپاره ونه او دوستان د ټکټر هره پرزه چې غواړي هغه دلې شته دا جالبه خو لا دا ده چې دا نمایندګي چې ده دا مرکزي ده البته او ډیکوریشن یې دونه ډېر پکښې کړي دي ماشاءالله څوک چې په یو رسټورانټ کې یم ماشاءالله دغه د تفریح دپاره چوکیانې ایښي دي چې یو څوک کولی شي چې په دې چوکیانو کې څو دقیقې تفریح وکړي او واخو نو لاندې هغه ټکټران دي ته فکر کوي چې دا د پلاستیکي دغه ګل دغه ده ګل یا تاګردان ته به ګل یا تاګردان پلاستیکي دی او د زړو ګل دی دا بالکل ماشاءالله ډېر ښه دې ځای ته ښه ښکلا ورکړې وګرځه راځه چې ځو د خیر دا دی دوستان ډېر غټ ځای دی او دوستان اوس به نو هغه خبره درته وکړمه دا چې موږ پروګرامونه تقریبا د ډسمبر میاشت دا اوس د 15 تاریخه پورې موږ ستاسو لپاره پروګرامونه لرو اماده جوړ مو ایښي دي نو ډېر کسان دا پوښتنه کوي وایي تاسې د یوه سره دغه کوئ د بل سره داسې کوئ نه یعنې پروګرامونه هغه جوړوي چې سمسي جوړ کړي هغه موږ وختي جوړ کړي هغه میاشت مخکې موږ جوړ کړي دغسې به یې که یا بالکل خو موږ د بیک اپ په دې خاطر جوړو چې مثلا انسان عاجز یا یو ورځ دته یو مشکل خدای نه کردا یا ماته یو مشکل او بل دا چې موږ پروګرامونه دوستانو هره ورځ ستنو په دې خاطر موږ بیک اپ جوړوو دا پروګرام هم چې ما ودی ورته په دویو یعنی د ایډیټ برخه د کیمرې برخه د یو پلان جوړول هغه نو داسې چې موږ جوړ کو بیک اپ کښېږدو یو بل ملګری ما غځای کې جوړ کړی نو موږ د چا سره کم دغه نه لرو تاسې داسې وکړئ دا هغه بیا ستاسو ځواني انډیوالي ده چې ویې ګورئ هلته یې مو ګورئ دلته یې مو ګورئ هېڅ مشکل فقط دا مه وایاست په کمنټ کې چې مثلا دا تاسو د پلانکي په خاطر جوړ کړی مو د هغه په خاطر موږ جوړ کړي دوستانو هغه پروګرام وختي لا دا اوس موږ دسته دا اوس جوړ کړي دا خدای خبر چې پر 20 تاریخ د ډسمبر نشر سي بالکل دا اوس چې کوم ګورئ د دې څخه خاطر چې نشر سوي دي هغه زموږ د بیک اپ یعنی 15 ثانیې 14 ثانیې موږ اوس هم لرو شو بله و نو د خیر ګرځو راځه چینل سبسکرایب کړئ پرېږدم دې بیا دوستانو هغه چې د بایپاس څخه پر نایسې سړک باندې راوګرځېدلو دا نایسې دی دا نایسې دی مخته به ځو فکر کوم ولته یو بازار سته چې هغه ډېر جالبه بازار دی دا دی دوستانو په دې بازار کې دغه د صدور ته وایي دوهم لاس شیان خرڅېږي کوټونه دي بېلابېل توکي دي خرڅېږي دوستانو بیا شروع سو دا دې ګوره دا دې ګرده راایستلي دا دی خو دا بارک صاحب ښه کار دی په دې چې هغه کسان چې مثلا د نوي شیانو دغه نه لري وس نه لري هغوی کولی شي چې دا یو څه استعمال سوي رانیسي خپل استفاده ګوره دا غالۍ ده ګورئ لاندې هر شی خرڅي دا غالۍ ده دا دوستانو
هر شی خرڅېږي ورځه زه د دا شي معلومات وکړم برعکس صاحب څه شي معلومات دا کوې؟ چوکۍ دي چې دا دا یې دوستانو دا چوکیان معلومات کوې؟ واه نو دلته دغه دا شیان خرڅېږي دوستانو. السلام علیکم ښه یاست وروره په خیر صحت مو ښه دی جوړ وروغ یاست دا شیان دی دا شیان ستا دي؟ ګورې ښه دا میز چوکۍ به ستړي مه دې شئ ورور وګورې، ښه یې په خیر دا چوکۍ په څو دي؟ دغه په زر افغانۍ دغه په 1200 هغه نالیان دغه دي ځای خطا او وای ښه هغه خطا دی دغه په څو ده؟ دا په 1000 افغانۍ درې دی او دغه بیا؟ هغه په 200 ټولو فرق پکښې دی دلته وایي دوستانو کړایي و چای بار مای بارو دا هر شی خرڅېږي دوستانو خارۍ څنګه سوې څه شی رانیسې دا په دې خاطر مې قیمت وپوښتئ چې بیا چې کوم دفتر د خیر دغه کې بر به دا د دې رانیسم ښه. و دا مې په دې ماشاءالله، خاطر څه خو مخکې د مخکې شي ته پلان سازي کوم نه ښه و نو بیا وروسته سړی دا ځای ته راتلی په یاد وي راځه چې زه د خیر و دوستان هله راځه ځه نو اوس څنګه سودا دي څنګه سول سودا بیا راځو نو د خیر سره هسې دا دي دوستانو دا بیا بس نو دلته دغه ګره دا شیان خرڅېږي میده تر څنګه دوستان یې وویلي ته ګره دا پخواني شیان خرڅېږي خیر سلامت نو دغه دی ډېره وتلي دي ما دا ځای نه و لیدلی دا بیا د جمعې په ورځ ډېر رش لري دا ځای زما نیت دی چې د جمعې په ورځ دا پروګرام جوړ کړم یا نو خو سمه دی ډېر رش لري د جمعې په ورځ در دغه لاله شي د پښو لاره نشته پکښې کې کالیګان هر شی خرڅېږي یاره بارک صاحب د خیره سره که ژوند د دفتر چې مو ونیوئ واه. هغه به دلته ډېر شان رانیسو د خیره هم به د دې خلکو دپاره یو ګټه شان به رانیسو ورڅه واه. او هم به موږ ته په ښه راسي نه کالیګان هر شی خرڅېږي دا ده پر المارۍ باندې سودا شروع ده ګوره الماریانې خلک یې راوړي خرڅېږي دا د سودا کې والا خو ځینې رانیسي ځینې خرڅوي ځینې و ورونه که او دا ښه دی چې خلک د لیب سودا وکړي ځکه دوی به یو کار وچلېږي بالکل ډېره ښه پر ځای خبره ده دا ورسېدلو کوم ځای ته اوس هم د کابل دروازې چوک ته نارسېدا یو یعنې څه لار لا پاته ده ماشاءالله ښایسته مسجد یې جوړ کړی دی، ماشاءالله، د خرما جزاک الله. درخته و. بیخي یاره د زه- خرما درخته نو څونه خرما څونه ښه شی ده مکې شریف ته مدینې منورې ته چې کله به الله نصیب مو دې وشي، نصیب عجبه وکړي. د خرما درختې قربانې سم الله پاک ولاړې دې دي. د ټولو مسلمانانو نصیب وکړي الله امین الله امین وزر لکه وارې امین ټول مسلمانان دا vlog ګوري هر څوک هغه دې ټول ګرځي نصیب الله دې پاک خدای وکړي مکې شریف ته واړي دا را مسجد کې ویل دي دغه را په یاد مدینه مدینه منوره منوره الله قربان یې سم ماشاءالله الله دې مناسب وکړي څوک هم نه واستي بارک داسې صاحب دغه شکر دی چې الله پاک مسلمانان پیدا کړي بارک صاحب یو وخت به مو خدای نصیب سیلاب وکړي صاحب ته وایي سیلاب صاحب خلکو ته ودونه ورکړي ما جاج ته واستي دا دي دوستانو دا یوازینی مجرد دی چې د واده پر ځای غواړي حج ته ولاړ شي نو خدای پاک دې په کارو کې برکت واچي چې دی ډېره دومره خبر که سیلاب صاحب اوس ته سیلاب صاحب ته وایه سیلاب صاحب که به مې غږ اورې دغه زما انډیوال زما ورور واستوه چې ته د یوازې خیره نه سره ځمه نو تا دې م اوه واستي دا دی دا دغه په یارۍ کلک ځوان دی دا هلته بیا یوازې وروره ستړی کېږي ستړی کېږم او بل دا چې هلته زه ورک کېږم ته خو لا شی وروره خندا مندا لرې هلته چې بیا ورکم سم چې وخاندم او ته په مینه عبادت وکړو ماشاءالله سبحان الله الله دې مو نصیب وکړي چې ما وې د خیر دواړه حج ته ولاړ شو امین ثم او امین انا هم بوزو د خیر انا سره ما انا کول بیا کړي یې د خیره سره انا بیا زه بیا هم د خیر زه وایم چې ته ستړی سولې زه تا په چو ګاډي کې ګرځوم دلته و د خیر ورشه سملکی ولې ورور ته موږ مړی ټلیفون هم لري کې مې لاس یې پاتې دی بتللی دا دي دوستانو رویال هوټل دا معلمین سړک دی دا یو ډیر مارکیټ دی دا د وړو د دې شان څه مارکیټ ایوبي دلته نو اوس هغه ساحې ته راورسېد چیرې چې د موټرانو د کوچني موټرانو پر زجات پیدا کېږي هغه که ټایرونه دي هغه کې د شو سامانونه دي هغه که هر کم پر ځای دي هغه دلې پیدا کېږي په دغه ځای کې پیدا کېږي دوستانو دا دي ګوره بس شروع دي والا دغه دکانونه دي کابل دروازه ده دوستانو کابل دروازه کابل دروازه ده صحیح خبر ده کابل دروازه کابل لاس صاحب یا دغه ده در معلمین سړک دی دا صحیح دی چې دی خدا
السلام علیکم شایست وروره په خیر حیثیت مو ښه دی الله دې غم راکړو دا کابل دروازه ده دا بس خیر اوس کور ودان څه کېدس او دا دکانونه دوستان ټوله پخواني دي قدیمي دي اشته دا کابل دروازه ده دوستانو ما نه درته ویل تا در معلمین در معلمین مخته ستا خو سړک مقصد د کابل دروازې دی ونه زه پوهېږم هغه چوک شان قصید هغه بیا هغه لاره یا هغه جلا ده دې خانه به ځای زر وګرځي خود اوس ورته ګوره نه دی دا ګرد پخواني دي عجبه ښایسته جوړ دي اوس په املا مې ورته پخواني دوستانو دا ښه جوړ دي ښه دلته به چې موټر دې خراب سي بیا به دلیل د خیر سره سمه ده د خیره دلې راولم او دا د موټرانو مستریان دي دوستان رنګ مالیه هم ورکوي دلې رنګ مالي کوپی کشي جوړېدل ګرد دلې دوستانو دا د کیږي کابل دروازه کې دا سرای موقعیت لري د کابل په دروازه کې سیدی سید کابل دروازه کابل ته ولاړ بیا دا موټر یا دا مثلا د دې ځای د دې سیمې نوم دغه د کابل دروازه بالکل دا موټران هم جوړېدل موټر دې خراب سي بیا دلې راولې خو دې راولم الله جانه خرابوي کنه چې موټرسایکل مستری کړلو یا نه خرابېږي ان شاء الله نیت صفا منزل حسن جمعه پوره چې موټران واړي چې خوږی کې هغه بر دلې راولې او هغه خو نو دلې دې دا دي دوستانو او دا چې مش مخانه اسرائیل دي ودا خو د وخت د ډیر د کلو او نو د خیره او اوس به ټکسي کوم ماډل سره ټکسیان دا ماډل لري اوس دا نوی رنګ ته اړي نوی رنګ ته د خیر سره اړي مرنه نورم شارته ښکلا ورکړي چې دوی ګرځي نه هغه ژړ وسپین رنګ د ډیر وخت هغه آینده اره موټرسایکل پنچر نه کی ماشاءالله خدای پاک د حلال رزق روزي ټول مسلمانانو ته ورکړي وای امين السوق ورسوله پخوانی سوق دی کابل دروازې مستریان چې زموږ دا بلاګ ګوري او هیله لرم چې د خوښۍ وړ وګرځي ان شاء الله خوشیږي په دغه انداري او د شان پر سجادګر د خاصیت او مخه به رویال هوټل دی ان شاء الله پرغم یو بلاګ د خیر جوړو بیا واه هټ هوټل رویال هوټل دی بالکل بس زموږ هدف هم دی هیوادوالو ته خدمت دی او هم د خارج څخه بهر دا الحفیظ پټرول پمپ دی دا هم نوی جوړ سره دا یو څو یو نیم کال نو کېږي او دغه در معلمین دي دوستان دا دغه څه نه در معلمین سړک دی او در معلمین دغه دی البته دیوالونه دي دا د دروازه موږ غوښتل دوستانو چې هغلته پر بایپاس باندې راسو خو دا سیمې په دې خاطر چې دا راشو بیروبار لري ښه دی چې خلک یې وویني او اوس هم کولی سو چې دغه ته ولاړ سو بایپاس خواته ولاړ سو دوستانو هغه رویال هوټل دی دوستانو ولاړ سو دوستانو وایي ولاړ سئ درځه د خیر کومه دی چا وویل ویې ویل والا دوستانو باندې زما سر خلاص سو دا سړک هم نوی جوړ سو دغه ماشاءالله دا رویال هوټل څومره ښه ښکاري بیا د نن هم د خیرې ورځ ورځو انشاءالله نو مخته ولاړ سي دوستانو دا ما ته یې وویل ول بایپاس ته ولاړ سي وا بایپاس سړک دوستانو وینئ وا ما ته یې وویل ول ما ورولئ موږ ورولئ ما ورولئ یو یار ته دا بایپاس سړک ته بیا راووتلو دا غټ موټران بیا پر بایپاس سړک باندې تګ راتګ کوي را چې لکه ټکر ونه کړي دا ژمنه مو کړې وه چې د هندارو یا د شمسي هندارو دغه ته منډۍ ته ورځو هغې ته یې مړولو هغه منډۍ
یا وایو منډۍ به باندې ووینو ښه دی چې دا در پاس څخه دغه منډیانې دلې به وده وګورئ بله ډکه منډۍ به وګورو دا که نه غواړي دغه ته درځه وروره هغه ته ورځو د خیر سره دا دی کندهار دا سولري منډیانې دوستانو دا دی مارکیټ دا نو ډېر دي دا کوچنی ځای دی خو عموما ډېر دي دا دی دوستانو دلته بیا دغه هندارې خرڅېږي دغه شمسي هندارې دي دوکانونه دي منډیانې دي دوستانو بېلابېل منډیانې دي چې هغه یا ماشینان د اوبو د خرڅوي مایع یې ورته وایي څوک برما ورته وایي او یا هم دغه هندارې خرڅوي شمسي هندارې دا لینونه مینې خرڅېږي منډیانې ما وویل بېلابېل دي او بېلابېل توکي پکې خرڅېږي پر بایپاس باندې دوستانو دغه بیا پایپونه خرڅېږي دا بیا یو ګدام دی خوشبخت ګروپ دغه بیا پایپونه خرڅوي دغه د خلکو د فرمو دپاره دوستانو پایپونه دلته خرڅېږي دا بېلابېل توکي خرڅېږي او دا ګډ وډ بلاک دی دوستانو ګډ وډ په دې دی چې هم د یو سیمه باندې وینو مثلا نایدو نایسې ښه دی چې ښه هم دوکانونه باندې وینو باندې هدف ته دې څه دا دی چې هم د دې ځای خلکو ته ګټه ورسېږي هم لیدونکو ته ګټه دا ده چې ویې ګوړی تفریح سي او دوی ته ګټه دا ده چې پنځه خلک لیدلی نه هغه ورته راسي نه یو سودا وکړي بایپاس سړک بلکل دا زموږ همکاري ده دا د دوی همکاري ده چې دوی زموږ سره مرکې وکړي نه چې ویې کړي سیکل تیز خو نه چله یا د شل دی دا کم که شل کمه دی دا خو جیش دی نه مقصد شل دا دی ستن بیرته نو ملګرو درنو دوستانو هغه سیمه خلاصه دا کومه لیسه ده خواجه ایوب انصاري لیسه خواجه ایوب انصاري لیسه دغه ده دوستانو علي لیسه نو نایدو نایسې کابل دروازه او شکاپر دروازې چوک ټاکټران منډۍ او د شمسیانو منډۍ دا مو ګرده وکتلې د خیره اوس راځو یو دم اوړو چیر اوړو زموږ سره اوسئ دا ولاکې بیخي پولې فاته اوړو داسې نه چې لندن ته یو دم امریکا ته یو دم په دغه ولاکې بلې وروره داسې بله بڼه ګر سره ورکوښت دی چې دوستان داسې په مینه دا پروګرام وګوري د ناصرانو کلی کوم ځای ناصرانو کلي ته رالو دوستانو څومره بیا دی خوند کوي څونه بیا دی خوند کوي وګوره لا دې په پسونو کې خر بیا دی کم بس دا پسونه چې اوبو ته بوځي چې اوبو ته یې رابولي داسې ولې غاړې ته بره وایي ای بالا راځي اوبه څښي به خدای کوم سپریم کوم دا بیا دا د بازار هم څدلې دوستانو دا چشکه دا مکو دا خو دې تار وخولي زما څه دا شاټ نیسي ما هغه د پسونه چې دا دغه کوي چوپان دغه مې وکړي دا وګوره دا مکو یاره پرېږده تا دې کومه تا دې کوم ولیم تا که دا کوم کار دی یاره څه ای کومه دی ما څه ویډیو کوي وټسکل زما دی اوس خو نو بره به بیا ستاسې دغه چې شته میرزا کومه ده دا فابریکه ده دی شي اوس وګوره دا لوک ته وګوره دا لوک ماشاءالله دا وګورئ دوستانو دا دی پر موږ داسې ګران یاست دوستانو وګوره دا هغه مامتې دي چیرې چې هغه سبزي و ګندنه و دا شان ماشاءالله بارک صاحب ته باور وکړه دونه د سکونه ډک دی دا زموږ ټوله هیواد ټول افغانستان چې هماره سیمه یې ځان ته ښکلا ورکوي ته راسه د شپې ته وګوره دغه دی وده زه دې ورته راولم داسې نه کېږي دا دی ماشاءالله جزاک الله تاسې وګورئ دوستانو دا نازکې شپې دا ښایستې اوبه ورته بهیږي دا دی اوبه دا دی ګندنه هغه ګندنه ده کومه ده ګندنه هغه ده هله ته درځه ګندنې ته ور واوړې هله ګندنې ته ور واوړې
ګندنه دا د ښایسته ګندنه ګندنې بورګۍ ښه خوند کوي دا دی دوستان دا ځای ته راغله او دا بلګونه چې ورشي ژبه ښه خوند کوي ور دا سیاه دا دی او دا نو ګندنه دوستان د ګندنې پالیز دي پالیزونه دي دا او دا بیا وی غټه ګندنه ما اوس دا فکر کوي خوشبوداره ګندنه یا ما دا فکر کوي چې ته اوس ونه وایې چې دا هغه سپینه مرلۍ ده راځه د خیره دوستان نو بیا هم د ناصرانو کلی دی دا حبیب ته درته ویل ما خبره نه پوهېږم څه ګډ یم نه که نه او بله جال یې په زرده کې رسېدلي دي کومه جي هغه د وطن هلته شا شوی دی ووینې بل سړی په دا و په دې دغه کې محمدګل کې ستا زرده کې مرشو کې خدای په امان نه یا ورځ څنګه راځي دا ګر د مامتي د ناصرانو په کلي کې دوستانو یو کلی دی نو نه هو بالکل ښار ته ډېر نږدې دی ډېر نږدې دی ښار ته او یو دم داسې جالبه ده د ښار د بازار چې دی دا پوخ جوړ دی نه یو دم څنګ ته داسې خامه ځای ګوره د شمامتي مځکې د ښار کومه ترکاري او سبزیجات دي ټوله د دې ځای باریږي او یوه خوا وګوره داسې ده لوړ وګوره اسمان شین دی دلته یو ښایسته ځکه دی اسکي فارم د چرګانو فارم چرګوړو دغه د چرګانو فارم باندې ولاړ ورته ثبتوو د خیره سره انشاءالله یو وخت یا الله د خوند ولې چرګان دغه دي فارمي زراعتي چرګان ورور دي خلک یې خوري چې په څونه وخت کې رسېږي او دا د سبزي چې شته سبزي پالک که پالک سبزي دواړه یوه معنا ورکوي 3 شیلیان شپېته کېږي څو شپېته کېږي 3 شیلیان ګرده ځایونه خو ولیدله داسې مینه مې دا ښه دی چې حاجي صاحب وګوره څنګه ښار ښکاري کرار یې چلوي دا پخواني کورونه دي دوستانو دغه دیوال در ما او تا مشر دی دا کلا وای منم بالکل یې منم ناصرانو کلی دي دوستانو کوچنکه جامه ده ماشاءالله دا ناصرانو د کلي یو سبسکرایبر غوښتنه هم کړې وه ښه دا دې غوښتنه یې پوره شوله ښه دا دې پسونو ته هغه کته غنی دی هغه تنه کته غنی دی دا نور چیش دی وریان دی پسونه خو دې وریانو کې راځي هغه یو کته غنی دی کته غنی دی کته غنی و دا ډېره غوښه کوي او دا ډېر وخت ساتل کېږي دا ما رانیسه ته ودرېږه کله موټر رانیسه کور ته هر شی چې بس نو د ستا دغه کیسه ده نو معلومیږي داسې چې د پروګرام وروستۍ شیبې دي کلاسیک کورونه هم یو نیم شته د دې کلاسیک کورو وروسته چې دا سړک چیرې ختم شو تان هم ډېر پخواني دي بھائی هلته به نو پروګرام ختم شي د خیر بھائی و دا په تان خو ګرسره د ډېر عمر دی هغه چې ولاړ دا در تان دي د ډېر عمر دی اوه په تک تک کې پیرو کله چېرته رالو واه 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 لا لا بله دا دوستانو پیرو کلاشه ده دا هم دوکانونه دي پیرو کلاشه هغه جرا ده د هغه لاس هغه جرا ده او دا برته درایي ته وتلو دا سړک
دا پخواني دوکانونه هم دي دا راسته ده دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او تازه تکړه به یاست خسته سوي به نه یاست موږ ولاړو د کندهار هغه ځینې سیمې وې هغه مو په تاسې ولیدله لکه نایدو نایسې بایپاس او د ناصرانو کلی دوستانو هیلهمند یم چې پروګرام مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی تر بل داسې پروګرامه چې موږ ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم یو ځلې بیا یادونه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو د کندهار هغه مشهوره او بېلابېلې ښایستې سیمې په تاسې باندې ووینو پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه وخت د مینې څخه ډکې شېبې ولري او یو یادونه بله کوم چې په یاد مې سوله اوس هوا ډېره یخه سوې دوستانو خپل د ماشومانو سره ډېر احتیاط وکړئ په کور کې چې هغه سپین ژړي لري هغه سپین سري چې شته هغه هم د یخنۍ څخه وساتئ دوستانو نو تر بیا چې موږ ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو ښه وخت د الله په امان د افغانانو هیواد لکه نایدو نایسې بایپاس او د ناصرانو کلی دوستانو او هو دوستانو د کندهار بېلابېلې سیمې په همدا ولایت کې هغه تنه که تغنۍ دي دا نور چیشتي دا چشکه اوه په تک تک کې پیرو کله چېرته رالو واه واه واه